السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم عبدالرحمن او تاسو ګورئ لروبر ټیکنیکل چینلونو. نن ویډیو مو جوړه کړې ده، یا په نن ویډیو کې به تاسو ګورئ ورونو د آیفون اخیستلو والا ته خاص کر دا ویډیو جوړه شوې ده. څوک چې آیفون اخلي یا د آیفون شوقیان وي یا غواړي چې آیفون واخلي، نو دوی وایي چې څنګه آیفون واخلم، کم ماډل واخلم، نه پوهېږي اکثره په دې باندې. نو ټیکنیکلي یا تخنیکي لحاظ نه پوه کومه نو یو خو بازار کې آیفون دی، ته خو به یې واخلې، خو کوم ماډل واخلي، څنګه به یې چک کوې، کوم شی نه به یې چک کوې، دا ویډیو وګوره آخر پورې، نو ته به پوه شې انشاءالله الرحمن. اول دغه خو دا دی ورونو چې په آیفون کې به هېڅکله زوړ ماډل یا ټیټ ماډل نه اخلئ، ځکه ټیټ ماډل یې ګوره آیفون 4S 5S 6S بیا 6 پلس دی 6S پلس دی، دا ماډل یې به نه اخلئ ورونو. که ستاسو چېرته وس رسیږي، که وس هم نه رسیږي خو بیا خو مشکل نشته، نو بیا خو د وس خبره ده، بیا واخلئ. که وس هم رسیږي چېرته، نو بیا داسې کار وکړئ چې جګ ماډل یې پکې واخلئ. د هغې یو څو تخنیکي دلیلونه زه درته وایم. هغه دا دي ورونو، اول دا چې آیفون تاسو زوړ ماډل اخلئ به ډېر استعمال شي، چې ډېر استعمال شي د موبایلو ټولو دا خاصیت دی. دا عام خلک په دې نه پوهېږي، دا سکرین چې دی دا خپل کیفیت له لاسه ورکوي، بیا هغومره رڼۍ له هغومره HD وي، هغومره پکسل هغې کې نه پاتې کېږي. پکسل یې د کال په ختمېدو سره څومره چې دا ډېر استعمالیږي، د هغې دا پکسل یې کمیږي. مثال کې تاسو یو 2 دانې آیفونونه راواخله چې یو لږ جګ ماډل وي، یو زوړ ماډل وي، نو زوړ ماډل به د جګ ماډل پورې سکرین ډېر داسې خړ پړ داسې تیاره به ښکاره کېږي. وجه دا وي چې هغه سکرین هغه کیفیت یې خراب شوی وي، چې څومره استعمالوي هومره خرابېږي. یو وخت داسې راځي چې بیخي دا کېږي، بیا خلک یې غورځوي. نو تاسو جګ ماډل واخلئ، کوشش وکړئ ورونو، دا ډېره ضروري خبره ده پکې، چې څومره جګ تاسو اخیستی شئ، آیفون ایکس واخلئ، آیفون ایکس نه پاس واخلئ، آیفون 8 پلس یا 7 پلس واخلئ. د 7 پلس نه لاندې مه کوزېږئ ورونو، 7 پورې واخلئ، آیفون 7 نه لاندې مه اخلئ، ځکه هغې هم دا مشکل وي. بل مشکل یې د کمرې وي ورونو، دا کمره خپل یو شټر کاونټ لري. که کمره وي، که آیفون وي، که هر موبایل وي، د کیمرې یو شټر کاونټ وي. شټر کاونټ مطلب دا دی، دا هر ځل چې عکس اخلي دا یو کاونټ لري، یعنې حسابېږي. شټر د دې چې کوم دی دننه لینز، هغه چې څومره ته ډېر پرې عکسونه اخلي، څومره شټر کاونټ ډېرېږي، هغې لینز کمزوری کېږي. چې څومره لینز کمزوری کېږي، د کیفیت د عکس یې خرابېږي. خو عام خلک بیا په دې نه پوهېږي ورونو. دا وجه ده چې زوړ ماډل موبایل ته کله والي، استعمال وي ډېر، د هغې به کمره خرابه وي، عکس به یې خراب وي. نوی ماډل عکس کمره یې ښه وي. صحیح ده ورونو، دې شي ته هم ډېر پام کوئ. نو په دې وجه باندې جګ ماډل اخلئ همیشه. د سکرین کیفیت یې ګورئ چې سکرین یې بدل نه وي، د کیمرې شاته دغه یې ګورئ چې کیمرې مطلب سکرچ نه وي، دغه نه وي، باډیانې. دا خو عام خبره ده، خو هر سړی پوهېږي، باید چک به یې کړي او وابې اخلي، که استعمال چېرته اخلي یا نه وی اخلي. خو زه تاسو ته یو ډېر ضروري شی ښیم، په دې به هم ډېر خلک پوهېږي. په دې ما بله ویډیو ما بل چینل کې جوړه کړې ده ورونو، حارث خان افیشیل ما بل چینل دی. او د ټول نه مخکې دا ویډیو لایک کړئ، دا لاندې لایک لیکلی ده، ورسره سبسکرایب لیکلی، ورسره ټالۍ بټن ده، دا ووهئ چې نورې ویډیوګانې تاسو ته راشي، دا ویډیو ډېرو خلکو ته ورشي، ډېر خلک ترې ګټه واخلي. نو راځو زه نن تاسو ته یو خاص شی وښیم چې دا ډېر ضروري دی چې دا به چک کوئ. سیټینګ ته به راشئ ورونو، سیټینګ کې به لاندې راشئ، دا شی به پیدا کړئ. دا د آیفون د ورژن پورې ده، بعضې نیم کې یو ځای کې، بعضې نیم دا بیټري آپشن به پیدا کړئ. صحیح شو، په دې کې دا لاندې راشي، بیټري هیلث یې لیکلی دی. دا نن سبا په آیفونو کې ډېر ضروري دی ورونو. تاسو به ډېر هم اورېدلي چې بیټري هیلث یې څومره دی، دا موبایل فروشان اکثر ورته وایي، عام خلک بیټري هیلث یې څومره دی، څوک یې اخلي خرڅوي، د دې بیټري هیلث کمزوری دی، دا دومره اخلم، د دې بیټري هیلث ښه دی ځکه یې قیمت ورکوم. دوکانداران دا خبرې کوي ورونو. ټیکنیکلي یا تخنیکي لحاظه دا دی چې شی دا په دا انګلیش کې لاندې ورسره لیکلی، که څوک په انګلیش څه نه څه پوهېږي هم هغه به پوه شي. دا ستا د بیټري د استعمال درجه یا اندازه معلوموي، یا ستا د موبایل استعمال. دا چې څومره یو آیفون ډېر چارجېږي، چارج یې ختمېږي، چارجېږي، بیا چارج ختمېږي، خلک یې چارجوي، نو څومره چې ډېر استعمالېږي، دا بیټري هیلث د دې لاندې راکوزېږي. یعنې دې مطلب دا شو، په انګلیش کې ګوره لیکلی ورسره this is a measure of battery capacity relative to when it was new. lower capacity may result in few hours of usage. وی دا مطلب دا د بیټري اندازې ته یا تعداد ته ښیي چې دا بیټري څومره نوې وه یا څومره نوې ده، پوه شوې. او چې دا وایي څومره د دې اندازه څومره کمه وي، نو عمر به ته څه کوې، ستا به موبایل چارج کم کوي. نو دا یو ډېره ضروري خبره ده نو. د دې نارمل دغه چې کم دی، نارمل د 15 اتیا نه واخله یا د اتیا نه واخله، اتیا نه واخله تر د 100 پورې دی نارمل دی. 100 نه خو جګېدی نه شي، صحیح ده. خو که د اتیاو نه چېرته راکمیږي، نو دا بیا لوور چارج کې راځي، یا بیټري هیلث یې خراب دی. نو دې ته به ته دوه لارې کوې، که چېرته اخلي خو داسې موبایل به نه اخلي چې د اتیا نه بیټري هیلث یا دا شی کم وي. صحیح شو، 15 اتیا وي، 7 اتیا وي، 90 وي، 93 وي، دا خو لا ښه ده چې 90 نه پاس وي. صحیح ده، خو 15 اتیا نه کم نه وي، داسې شی به نه اخلي. نو 90 نه کوشش وکړه چې پاس پیدا کړې هر یو موبایل چې اخلئ.
او که ستاسو موبایل چېرته دا کمزوری وي 15 وي 20 وي 80 وي دا بیټري ورته بدله کړئ بیا به دا ښه کېږي چارج کېږي. نو دا یو ډېر ضروري شی ورونو ما چې په دې ویډیو جوړوم چې تاسو هم ترې ګټه واخلئ تاسو هم پرې پوه شئ ټیکنیکل لحاظه. نورې ښه ویډیوګانې را روانې دي انټرنیټ نه څنګه پیسې ګټو ورونو دې باندې زه مکمل کورس جوړوم د بیکاره ځوانانو او محصلو لپاره. انګلیش منګلیش ته هم ضرورت نشته یو کمپیوټر یا موبایل او انټرنیټ تاسو ضرورت دی تاسو به د انټرنیټ نه ډېرې پیسې وګټلی شئ. هغې باندې موږ کورس جوړوو. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ موږ سره اوسئ او دا ویډیو لایک کړئ. جزاکم الله. الله مو آباد لره.